سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. زه بیا هم ورځ تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د خوښې وړ وګرځي. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته له ټاپ سواپ مایننګ سره د ولیټ وصلول در وښیم. نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. مکمل ډول تاسو ته د ولیټ وصلول د ټاپ سواپ معتبر مایننګ سره درښیم. راځئ چې ځو ویډیو ته دوستانو. ښه نو ملګرو، موږ کولی شو ټاپ سواپ ولیټ سره د سولانه شبکې مربوط ولیټونه وصل کړو چې فانټوم والټ او سولفاري والټونه ډیر ښه والټونه دي په دې برخه کې چې موږ کولی شو دا له ټاپ سواپ سره وصل کړو. نو موږ هم کولی شو فانټوم وصل کړو هم سولفاري. دواړه هیڅ کوم فرق سره نه لري ملګرو، دواړه ویب 3 والټونه دي. د پریویټ کې په واسطه کولی شو یو والټ په بل والټ کې راواسکو. نو زما په نظر بهتره والټ په دې کې سولفاري ده چې ما خپل هم سولفاري وصل کړ. فانټوم والټ یو څه په بعضو موبایلونو کې جام کیږي یا بند کیږي او سولفاري بیا ډیر ښه والټ ده. نو په دې ویډیو کې راځم تاسو ته د سولفاري والټ وصلول له ټاپ سواپ مایننګ سره درښیم. ښه نو دوستانو، تاسو به اول سولفاري والټ په دې شکل او په دې نوم آیکون سره له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. را ډاونلوډ چې مو کړه دا به اوپن کړئ. دې کې به ځان ته اوس اکاونټ جوړو. اوپن چې مو کړه دا ډول یو صفحه ده. دلته به تاسو په کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ. یا که غواړئ خپل د ټرست والټ د کوډو په واسطه ورننوځئ نو رسټور والټ باندې کلیک کړئ او همغه کوډونه مو ورکړئ، همغه والټ ته ننوتئ شئ. او که نوی جوړوئ نو را به شئ کریټ نیو والټ باندې به کلیک کړئ. دلته به یو څه اوس په تمه شو، په دې به کلیک کو. دا پورته ځای باندې ګورئ دوستانو، کلیک کو. نو چې څو ځلې مو په دغه ځای باندې کلیک وکړو لاندې تاسو ته کنټینیو آپشن راځي. کنټینیو به کلیک کو او دلته تاسو ته دوستانو ستاسو د ولیټ کوډونه درکوي. کیدای شي صفحه توره راشي یا هم نه. نو دا ډول 12 کوډونه درکوي. دا به تاسو کاپي او سکرین شاټ دواړه ترې واخلئ، ځان سره به یې وساتئ چې کله که دا ورک کړئ نو که څومره پیسې ستاسو ولیټ کې ټوله در څخه له منځه ځي. نو دا په یاد وساتئ. لاندې به بیا په کنټینیو کلیک وکړو. دلته دا ډول یو آپشن راځي. دې کې به یو کټګوري انتخاب کړو. مثلا راځم همدا اول باندې کلیک کوم. نو په دې کټګوري کې دوستانو تاسو څخه بیرته غواړي چې دا خپل ولیټ کنفرم کړئ او ریکوري تکمیل کړئ. نو دلته ګورئ موږ ته وایي چې 9 عدد کم یو و په تورو کې. تاسو به راشئ د دغه تورونه به 9 عدد ورته انتخاب کړئ. ما سکرین شاټ واخیست، زه په سکرین شاټ کې ګورم چې 9 عدد کم و. نو دوستانو دا سکرین شاټ دلته ګورئ زما 9 عدد دغه ده. نو تاسو نه چې هر عدد پوښتنه کړې وه هغه به راشئ دلته به انتخاب کړئ. زه راځم 9 انتخاب کوم. دغه د ترسره شو. اوس وایي چې 4 عدد انتخاب کړئ. زه راځم په سکرین شاټ کې 4 هم ګورم. 4 به ورته وګورو. 4 چې مو هم انتخاب کړ دلته به کلیک کړئ. سمه ده چې دا دواړه مو ورته کلیک کړل. نن به کنټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ. نو اوس په تمه کېږو زموږ ولیټ جوړېږي. ښه نو ولیټ جوړ شو. اوس موږ څخه ولیټ ته کوډ غواړي. زه ټول صفرونه انتخابوم، اسانه دي. نو صفرونه انتخاب شول. دلته لاندې موږ څخه غواړي چې خپل ولیټ ته فنګر پرنټ هم اضافه کوئ که نه. که اضافه کوم انیبل که نه مو اضافه کوم. نوټ نیو باندې کلیک کړئ. نو ویډیو به ډېره نه اوږدو، زه هم نوټ نیو وهم. ډیټا انټرنیټ یو څه ضعیف شو دوستانو. نو دغه د ولیټ ته راننوتلو. نو زموږ اکاونټ په مکمل ډول په دې ولیټ کې په کامیابۍ سره جوړ شو. دا زموږ اکاونټ ده په سولفاري والټ کې. ښه دوستانو، والټ خو مکمل جوړ شو. اوس راځو دې ته چې دا به وصلو څنګه له ټاپ سواپ مایننګ سره. ښه نو دوستانو، ټاپ سواپ ته راننوتم. د وصلولو لپاره شرط دا ده چې تاسو باید لیجنډري لیګ کې واوسئ. یعنې ستاسو د اکاونټ سطحه لیجنډري واوسي. لیجنډري لیګ کې چې تاسو واوسئ بیا تاسو کولی شئ چې خپل والټ وصل کړئ. که دې نه ټیټ لیګونو کې واوسئ والټ نشئ وصلولی. مثلا الایټ لیګ کې واوسئ، نورو کې والټ نشئ. لیجنډري لیګ ته تاسو څه ډول تللی شئ؟ کله چې دوستانو تاسو 10 میلیونه ټوکن په اکاونټ کې جمع کوي چې په دې کې د ریفرل ټوکن نه وي او د ټاسکونو په واسطه چې کوم ټوکن درکوي دغه پکې نه حسابېږي. صرف سوچ د مایننګ په واسطه تاسو 10 میلیون ټوکن جمع کوي. تاسو لیجنډري لیګ ته جګیږئ. چې لیجنډري لیګ ته جګ شوئ نو بیا تاسو کولی شئ دې سره والټ وصل کړئ. چې دې لیګ نه ټیټ واوسئ والټ نشئ وصلولی. خپل لیګ هم دغه ځای کې کتلی شئ چې زما اوس لیجنډري ده. ښه نو چې لیجنډري لیګ ته لاړئ اوس به والټ په دې شکل وصلو. چې را به شو دوستانو، لومړی به موږ د ټاسک په برخه کلیک کوو. همدې ځای څخه والټ وصلېږي. دلته ګورئ کنیکټ سولانه والټ. نو په همدې ټاسک ځای باندې به په دغه برخه کلیک واخلو. نو دلته ګورئ دې ځای څخه موږ کولی شو والټ وصل کړو. دلته به د ګو په آپشن باندې کلیک واخلو. یو ځل به کلیک کو، کار یې ونه کړو دوباره کلیک وکوئ. دوباره بیا کلیک وکوئ. مشکل نه لري کله انټرنیټ ضعیفي وي. نو دغه ده. اوس موږ د ګوګل کروم صفحې ته بوځي او دلته اوس خپل والټ وصلو. ګوګل کروم صفحې ته راځو دوستانو. دلته دا ډول یو آپشن ده. تاسو به پورته کنیکټ آپشن باندې کلیک واخلئ.
نو اوس دلته موږ ته وایي چې کوم والټ وصلوئ فانټوم سولفاري. زه غواړم سولفاري وصل کړم څنګه چې مې فانټوم هم وصلوی شئ خو سولفاري ښه والټ ده. په سولفاري مې کلیک کړم ملګرو. سولفاري والټ ته اوس راځي. دلته اوس په تمه کېږو یو څه موږ ته اوس کنیکټ آپشن راځي ملګرو. یو څو ثانیې انتظار اخلو. دغه د کنیکټ آپشن راغی. دلته اوس ګورئ لاندې کنیکټ آپشن باندې کلیک کوو. کنیکټ ووهل شو دوستانو. نو دغه د زموږ وایلټ کنیکټ شو. دلته ګورئ زموږ د وایلټ هغه ادرس هم راوړي. دلته به اوس په ساین میسج باندې کلیک واخلو. بیا به سولفاري والټ ورته انتخاب کو. نو اوس به د خپل والټ مکمل وصل کو. دلته اوس په تمه کېږو موږ ته یو میسج راځي ملګرو. نو په تمه کېږو دغه دا میسج راغی مکمل شو. سیده ډول یو میسج راځي. دلته ګورئ د لاندې یو آپشن ده دوستانو. دا خط به پوره دې خوا ورته کش کو. دغه د کش شو. نو مکمل ډول زموږ وایلټ دغه د وصل شو ملګرو. څنګه چې تاسو پورته هم وینئ په لومړي ځای کې تاسو ته خپل د سولانه ادرس هم راولي. نو که چېرته بیا ادرس مو چینج او ادرس هم چینج کولی شئ. خو دغه د زما وایلټ وصل شو. اوس که راشو بیرته ټاپ سواپ روبوټ ته ټاپ سواپ ته راځمه. بیرته د ټاسک په برخه کلیک کومه دوستانو. دلته راځمه د وایلټ کنیکټ ټاسک ته. تاسو به راشئ بیرته همدې ټاسک ته. دلته اوس د چک په آپشن به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. چک آپشن باندې به کلیک واخلئ. ګورئ وایلټ مو کنیکټ شو ډاون شوی ده. نو فینش میشن به ووهئ 100,000 ټوکن هم فری راکوي. نو دا د دام کلیم کومه. نو دغه د کلیم شو وایلټ مکمل ډول وصل شو دوستانو. نو دغه دوستانو زموږ ویډیو وه چې څنګه کولی شئ په مکمل ډول خپل والټ وصل کړئ د ټاپ سواپ معتبر مایننګ سره. دوستانو ټاپ سواپ مایننګ فعلا 9 میلیونه او 2 لکه کارونکو ته رسېدلی چې ټاپ سواپ مایننګ تېره ورځ په خپل ټلیګرام رسمي چینل کې اعلان وکړو. که چېرته زموږ کارونکي 10 میلیونو ته پورته شول نو موږ یو نوی اپډیټ په ټاپ سواپ کې راولو. نو امکان شته ډېر زر دا هم د لانچ دا ورته وګرځي او کار پې شروع شي. نو ټاپ سواپ یو تر ټولو معتبر مایننګ د سولانه ټوکن په پاور ده. کوښښ وکوئ دې نه ګټه واخلئ. موږ په تېر ځل ویډیو جوړه کړه چې څنګه دې کې اکاونټ جوړ کړو او څنګه کار وکړو. نو که نه مو ولیدلي لینک یې لومړي کومنټ کې ږدم. لاړ شئ وګورئ او دغه مایننګ خامخا در سره فعال کړئ. دا هم د نوټ کوین په سر ډېر معتبره ده. نوټ کوین هم په همدا څو راتلونکو ورځو کې لانچ کېږي چې موږ په هغې هم بیا تاسو ته ویډیو جوړو چې څنګه پرې پیسې نغده کړئ. نو دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلي.